د سباند یو 10 میلیون افغانیو په ارزښت د لغمان والي په لاسونو یو تجارتي مارکیټ د بنسټ ډبره کې خودل شو. په یادو مراسمو کې چې نن یک شنبه د چنګاښ پر 9مه نیټه له غرمې وړاندې ترسره شول، پکې د لغمان والي سربیره دفتر رئیس فرید احمد مارزک، مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله لکوزي او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله لکوزي د یاد مارکیټ په اړه معلومات د لغمان والي سره شریک کړل. هغه زیاتوي یاد تجارتي مارکیټ په دوه پوړونو کې د 1.3 میلیونه 3,22,590 افغانیو په ارزښت چې مصرف مهترلام ښاروالۍ ورکوي د منصور شریف ساختماني شرکت لخوا د یو کال په موده کې جوړیږي. دغه پروژه چې د منصور شریف شرکت سره قرارداد شوی ده د 1.3 میلیونه 3,22,590 افغانۍ په دې باندې لګښت راځي. لګښت ټول د ښاروالۍ د بودیجې څخه ده، د یو کال په موده کې به تکمیلیږي. دغه ودانۍ ډیر په مجهز شکل باندې یعنی د ټولو معیارونو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شوې ده چې په دې کې ټول هغه نړیوال معیارونه هم په نظر کې نیول شوي دي. د دې ډیزاین یعنی هغه ستندردونه چې موږ د IBC یا انټرنیشنل بیلډینګ کوډز چې لرو د هغې په اساس باندې دا ډیزاین شوی ده. ښاروال وایي تجارتي مارکیټ 20 دکانونه، 3 سوپر سټورونه، یو شیشه خانه، یو جیم کلب، یو د سپورت برخې سټور، یو رستورانت، 14 تشنابونه، یو اسکریم خانه، 6 دفترونه، یو د زیوراتو برخه، 6 د مسافرو خونې، انټرنیټ او ګڼو نورو اسانتیاو لرونکی دی. نوموړي د قراردادي شرکت له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د مارکیټ د جوړولو په وخت کې د کارونو کیفیت او کمیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په ورته مهال لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ وویل په لغمان ولایت کې چې د کارموندنې لپاره کوم پروګرام روان دی د افغانستان په کچه یو موډل حسابیږي. هغه زیاته کړه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې سرمایه جلب کړي او تر ډیره په دې برخه کې بریالی روان دی. والي ننګ د مشرقي په ځانګړي ډول د لغمان په سرمایه‌دارانو غږ وکړ چې په دې ولایت کې پانګه اچونه وکړي او زیاته یې کړه ولایتي اداره چمتو ده چې د ځمکې ترڅنګ ورته نور اسانتیاوې هم برابرې کړي. لغمان په کچه تقریبا د کارموندنې او د پیسو د منفعتي خلق کېدو لپاره چې کوم پروګرامونه روان دي دا شاید موډل وي یعنی نمونه وي په ټول افغانستان کې. زمونږ هدف هم تر ډیره حده دا ده هغه شی چې زیات کله محسوسیږي نه، یعنی دا یو پنهاني شی ده چې مثلا د سرمایې دوراني کېدل او د راجلبولو لپاره یو سلسله روانه ده. لغمان کې ډېرې پروژې وسوې د مؤسساتو لخوا د دولت لخوا ډېرې هغه ضرورتونه پوره کول. همه اوس موږ پلان کې دا ده چې د سرمایې د راجلبولو لپاره او د مشترکه کار لپاره کار وکړو. زه د لغمان ولایت او هم د نورو د مشرقي د زون ولایتونو هغه سرمایه ګزار او څوک چې غواړي پانګه وکړي او پانګونه او په ګټې لپاره کار وکړي نو موږ د PPP پر بنسټ باندې او هم د نورو مشارکتي سیستمونو پر بنسټ باندې چې زموږ په قوانینو کې مجاز ده د سرمایې لپاره ضرورت لرو. تجار کوای سي راسي په لغمان کې مارکیټونه جوړ کړي، موږ ځمکه ورکوو، ډېر اسانه سهولتونه ورکوو. مثلا دوی کوای سي بلند منزلې جوړې کړي، موږ سهولتونه ورکوو. ښاغلي ننګ یاد 2 پوړیزه تجارتي مارکیټ جوړېدل ښه اقدام یاد کړ او په دې برخه کې د مهترلام ښاروال څخه مننه وکړه چې تل هڅه کوي تر څو د بیا رغونې او انکشاف په برخه کې کار وکړي. انشاءالله دغه ساحاتو کې موږ ته ارزښتمن کار په دې ده چې دغه څنګ ته تاسې ګورئ چې زموږ د خزینه و مارکیټ ته دا تجارتي مارکیټ سو، دې خواته نور تجارتي مارکیټ سو. دغه محل ټول تقریبا په یو بزنس ایریا باندې تبدیله شوې ده، یعنی د تجارت په محل باندې انشاءالله ډېر ښه انکشاف به وکړي، وده به وکړي. موږ تقریبا په حدود د 25 میلیون ډالره سږ کال د دولت نه روپۍ اخیستې دي. دا په تیرو 19 کالو کې بېساری ده، یعنی موږ په ټولو کلو کې 10 میلیونه ته زموږ بودیجه نه ده رسېدلې. اما تیر کال موږ دا تقریبا 60 میلیونه بودیجه واخیستله. دغه 98 کال کې موږ تقریبا د 25 میلیونه بودیجه واخیستله. هغه د قراردادي شرکت له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د مارکیټ د جوړولو په وخت کې د کارونو کیفیت او کمیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.